د پکتیا مرکز ګردېز کې د نورو کلونو په پرتله د امنیتي ګواښونو او ځینو ټولنیزو ستونزو له کبله په ژمنیو ښوونیزو مرکزونو او کورسونو کې د نجونو شمېر کم شوی دی. پکتیاوالو نجونې وایي د دوی ډیری ملګري او همزولي زده کړو ته لیواله دي، خو امنیتي ستونزې د دې لامل شوي چې کورنۍ زده کړو ته اجازه ورنکړي. نجونې له درس او تعلیم نه پاتې شو د دې له خاطره چې وایي کورنۍ مو وایي امنیت ښه نه ده. دغه کلمې باندې ډېر د نجونو باندې هم تاثیر کړی، د نجونو فامیل باندې. نجونې شاید تعلیم ته ډېره هڅه وکړي، یعنې امنیت ته په سترګه ونه کتل کېږي، خو مګم فامیلونه نه غواړي نجونې په خطر کې واچول سي. د نجونو د زده کړو په مخ کې ځینې ټولنیزې ستونزې هم د دې سبب ګرځي چې هغوی د عمر په ډېرېدو سره له زده کړو بې برخې پاتې شي. ګواښونه ډېر شته دي. د مثال په توګه ډېر داسې پلانونه شته چې خپل لور نه پرېږدي، وایي مازه چې کیدای شي تا مخته څوک تیزاب وشیندي، وایي مازه چې لار کې به دې څوک درته مزاحمت وکړي. بل داسې زموږ ټولنه چې د نور ډېر ګډوډي هم پکې شته، سره له داسې ناامني نه هم چې نه یې پرېږدي. نور کلونه به د خصوصي سکتور ترڅنګ په حکومتي ښوونځیو کې هم د نجونو لپاره یو شمېر ژمني کورسونه جوړېدل، خو سږ کال لږ شمېر نجونې زده کړو ته تیارې شوي دي. تېر کالونه تر دې وخته پورې دلته موږ یو ژمنی کورس درلوده، بلکې دوه، خو څه کال متاسفانه موږ یو هیڅ کورس نه لرو چې د دغه کال د امنیتي ستونزو په کتو سره هیڅوک هم زړه نه ښه کوي. استادان هم ژمني کورسونو ته آماده نه دي تر څو شاګردانو ته درس ورکړي، خپله شاګردان هم آماده نه دي. بل لوري ته چارواکي تر جګړې نورې ټولنیزې او دودیزې ستونزې د ښځو د تعلیم پر وړاندې د مهمو ستونزو په توګه بولي. دلته د نجونو په اړه باندې له جګړې نه زیات ناوړه دودونه او عرفونه رواجونه دغه خنډ دی. طبیعي ده چې جګړه یو له عواملو ده، اما اصلي علت هغه زموږ قبیلوي سوچ او زموږ هغه رواجي چلند دی په دې اړه باندې. که څه هم چارواکي دا نه مني چې امنیتي حالت د ښځو د زده کړو بهیر تر ډېر اغېزمن کړی، خو بل لوري ته همدې امنیتي اندېښنو له کبله د پکتیا ولایت اړوند د زرمت په پراخه ولسوالۍ کې د نجونو فعال ښوونځي شتون نه لري.